السلام علیکم زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه کرونا وایرس په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې 112 کسان نور وژلي دي. دغه رنګ په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د 50,000 پورې نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د اپریل د 28 نیټې نه په ملک کې د 55 کالو نه د 1 کالو د عمر پورې خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو سلسله شروع شي. د راغلو اطلاعاتو مطابق په بھارت کې په قدم قدم باندې د کرونا وایرس د ایسوپیز خلاف ورزي شروع دي. دغه رنګ په بھارت کې په تیرو 40 غنټو کې د 2,17,000 نه زیات د کرونا وایرس نوي مریضان ریکارډ شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مغرب د هولوکاست په طرز باندې د توهین رسالت په کوونکو باندې پابندۍ ولګوي. د اطلاعاتو مطابق وایي چې د وزیر اعظم عمران خان او جهانگیر ترین ترمنځ صلح شوې ده. بل اړخ ته د دې خبرې هم اطلاعات راغلي دي چې د جهانگیر ترین په کور کې د حامیانو د قومي او صوبایي اسمبلۍ د 13 ممبرانو اجلاس شوی دی. جهانگیر ترین ویلي دي چې زما خلاف په درج شوي FIR کې د چینو د قیمت هیڅ ذکر نشته. د جهانگیر ترین حامیانو د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ویلي دي که چېرې انصاف میلاو نشو نو مخکې به موږ په ګامونو اوچتولو باندې مجبوره شو. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري ویلي دي چې د مسلم لیگ نون رانا ثناء الله یو سرکاري افسر ته دمکۍ ورکړي دي چې په دې جرم کې به د خلاف د دهشتګردۍ مقدمه درج کولی شي. وفاقي وزیر داخله شیخ رشید په ملک کې د سوشل میډیا په بندیدو باندې د قانون معافي غوښتې ده. په کراچۍ کې د 2 ټرکو جعلي سیګریټو د نیولو اطلاعات دي. د امریکې د انټيليجنس ادارو ویلي دي چې بھارت څه وخت هم په پاکستان باندې د اشتعال انګیزۍ د بهانې په اړه کې حمله کولی شي. د ترکی او د یونان وزیر خارجه په یو مشترکه پریس کانفرنس کې جګړه کړې ده. پاکستان د جنوبي افریقې نه T20 سیریز هم ګټلې ده. وایي چې بابر اعظم د رن ریټ په اعتبار باندې د بھارتي کرکټر ویرات کوهلی نه اوس هم مخکې دی. وایي چې پاکستاني کرکټ ټیم د ګټې باوجود د میډل آرډر بیټینګ په ناکامۍ باندې فکرمند دی. نن ټوله ورځ په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې وښولې باران ونه شو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. بلکې په تیرو 40 غنټو کې کرونا وایرس 112 کسان نور وژلي دي. دغه رنګ په پورا ملک کې په تیرو 40 غنټو کې د کرونا وایرس 4,906 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. د اطلاعاتو مطابق په ملک کې کرونا وایرس ډیره په تیزۍ سره لګیا ده خوريږي، کومه چې د ملک او قام د پاره د تشویش خبره ده. بل اړخ ته حکومت د 21 اپریل نه په ملک کې د 55 نه د 1 کالو عمر خلکو ته د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو فیصله کړې ده. د راغلو اطلاعاتو مطابق په بھارت کې د کرونا وایرس د ایسوپی سخته خلاف ورزي جاری ده. وایي چې خلک په ودونو کې، په مذهبي تهوارونو کې، په الیکشنو کې او په نورو غونډو کې د کرونا وایرس د ایسوپیز اړو خیال نه ساتي. بل اړخ ته په تیرو 40 غنټو کې په بھارت کې د کرونا وایرس 2,17,353 نوي مریضان ریکارډ شوي دي.
وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې مغرب دې د هولوکاست په طرز باندې د توهین رسالت د کوونکو خلاف قانون جوړ کړي. د زیاته کړې دا چې د تحریک لبیک خلاف د دهشتګردۍ د قوانینو لاندې کاروایی په عمل کې راوستې شوې ده. ریاست چاته هم قانون په لاس کې د اخیستو اجازت نه ورکوي. بل اړخ ته دا اطلاعات راغلي دي چې د وزیر اعظم عمران خان او جهانګیر ترین ترمنځ صلح شوې ده. وایي چې په دې صلح کې بعضې وزراو او د بعضې ریاستي ادارو اهمو شخصیاتو کردار ادا کړی دی. بل اړخ ته دا اطلاعات هم راغلي دي چې د جهانګیر ترین په کور کې د حامیانو د قومي او صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو غونډه شوې ده. په دې لړ کې جهانګیر ترین ویلي دي چې د خلاف کم اف آی آر درج شوی دی. په دې کې د چینو د قیمت هیڅ ذکر نشته. د زیاته کړې دا چې 18 داسې سیزونه دي چې هغه زاړه دي او په اف آی آر کې شامل کړی شوي دي. بل اړخ ته راغلو اطلاعاتو مطابق د جهانګیر ترین د قومي او صوبایي اسمبلۍ حامي ممبرانو ویلي دي که چېرې انصاف میلاو نشه نو دوی به مخکې په ګامونو اوچتولو باندې مجبوره شي. وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودري ویلي دي چې د مسلم لیگ نون رانا ثناءالله یو سرکاري افسر ته دمکۍ ورکړي دي چې په دغه جرم کې حکومت د خلاف د دهشتګردۍ د مقدمې درج کولو فیصله کړې ده. وفاقي وزیر اطلاعات شیخ رشید په ملک کې د یوې ورځې لپاره د سوشل میډیا په بندېدو باندې د قانون معافي غوښتې ده. د زیاته کړې دا چې مونږ د سوشل میډیا په عرضي تور باندې د بندولو په ذریعہ باندې په ملک کې انتشار خورونکو ته ماتې ورکړې ده. راغلو اطلاعاتو مطابق په کراچۍ کې قانون نافذ کوونکو ادارو 2 ټرکه جعلي سیګریټ نیولي دي. امریکایي انټيليجنس ادارې انکشاف کړی دی چې د دې خبرې قوي امکان موجود دی چې بھارت به د اشتعال انګیزۍ د بانې په اړه کې په پاکستان باندې حمله کوي. ځکه چې بھارت همیشه د پاکستان خلاف دروغ او بې بنیاده بانې جوړې کړي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د ترکیه او یونان وزیر خارجه په یو شریک پریس کانفرنس کې یو بل ته ردې بدې ویلي دي او جګړه یې کړې ده. راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه. د پاکستان قومي کرکټ ټیم د جنوبي افریقې د قومي کرکټ ټیم نه په 3 وکټو باندې اخیرنی ټي 20 میچ هم ګټلی دی. دغه رنګې پاکستان د یو په مقابله کې په 3 میچونو باندې دا سیریز وګټو. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم د بھارتي کرکټر ویرات کوهلی نه د رن ریټ په اعتبار باندې اوس هم مخکې دی. وایي چې پاکستاني کرکټ ټیم د جنوبي افریقې نه د سیریز د ګټې باوجود د میډل آرډر بیټینګ په پیل کېدو باندې فکرمند دی. او اوس ګورو د موسم حال. نن ټوله ورځ په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې وي خو ولې باران نه دی شوی. د راروانو 24 غنټو دپاره د موسمیاتو د پیشنګویۍ مطابق په ملک کې د باران کېدو امکان دی. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن ګوته کېږئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول